او تیرو جمعو کې مې د مکې مکرمې د فتح بیان کړی. مکه مکرمه چې کله فتح شوه، مکې نه 100 کیلومتره لرې یو علاقه د طائف ورته وایي. هغې طائف سره نږدې یو څو قومونه اوسېدل چې هغې ته حوازن او ثقیف وي. او دا قومونه چې اوسېدل دا په طائف کې اوسېدل، په حنین کې اوسېدل، او اوتاس دې علاقو کې دا پاتې کېدل. د دغه علاقې خلک تقریبا کافر وو، لا ایمان یې نور وړی. هغوی ویرېدل چې مسلمانان خو رالل او مکې فتح کړه، هسې نه په موږ رانشي او په موږ حمله ونه کړي. نو د دغې حنین او اوتاس او د طائف دا د کلو نومونه دي، د علاقو نومونه دي. د دې خلکو دغه حوازن د قوم نوم او ثقیف د قوم او د خاندانونو نوم. دی د خپل طرف نه یو لښکر تیار کړ د 100,000 کسانو، وایي چې که مسلمان په مونږ حمله کوي نو مونږ پرې مخکې ولې نه شو. دا ډېر جنګجو خلک وو او خصوصا د غشو د ویشتو ډېر لوی مهارت یې لره. نو د 20,000 کسانو 100,000 کسانو لښکر یې تیار کو، په مکه باندې د حملې اراده ولرله چې مسلمانانو مکه فتح کړه، مونږ به پرې ورشو، حمله به پرې وکړو، دا مکه به ترې واپس سزا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېدله، نو یو صحابي دی عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه دی ولېږه بطور د جاسوسۍ چې ته لاړ شو، ته معلومات وکړه، زموږ خو اراده نشته، موږ خو مکه فتح شو واپس ځو، ته معلومات وکړه که دا خلک واقعي موږ پسې را روان او دا خبره رښتونې وي چې موږ هم ورله تیاري وکړو. هغه صحابي عبدالله ابن ابي حضرت رضی الله عنه لاړ او معلومات یې واخیستل او واپس راغی. وی د الله رسوله خبره ټیک ده، د 100,000 کسانو لښکر یې تیار کړی دی، او چې کوم مشر دی مالک ابن عوف د هغه نوم و. مالک ابن عوف د ټول قوم مشري لاس کې اخیستې را او دا روان دی. حضور پاک مجبوره شو چې کوس موږ نه ځو نو هم بده ده، او که موږ واپس مدینې ته ځو دا خلک رالل نو په مکه کې دا لږ ډېر مسلمانان دي، دا به ټول ختم به کړي. اوس څه وکړو؟ نو حضور پاک هم اراده ولرله. د نبي علیه السلام سره 10,000 کسان هغه چې د مدینې شریفې نه راغلي وو، او 2,000 کسان د مکې دا ورسره ملګري شو. په مکه کې چې نوي کوم مسلمانان شو، نو د مسلمانانو د 12,000 لښکر روان شو، هغوی 100,000. دې قوم کې یو سړی و درید ابن سمه نوم یې ډېر تجربه کار و، د جنګ ډېر ماهر و، په سترګو ړوند و. هغه نه معلومات واخیستل، هغه ورته د جنګ طریقې اصول وښول چې په دې طریقه به جنګ کوئ. ځان سره روچت که، په زانګو کې روچت که، وی ته مونږ سره لاړ شه، نظر خو دې نه لګي خو مونږ به پوه کې. نو یو علاقه ده حنین ورته وایي. دوی چې دغه ځای له راورسېدل، ده به ترې بار بار تپوس کو دا کوم ځای دی، دا کوم ځای دی. مخکې خو بنا و دغه وخلود شوی و. وی صاحب دا حنین دی، وی د جنګ دپاره دا فټ ځای دی، ډېر اعلی ځای دی. دا داسې لاره ده چې مسلمانان په دې دره تېرېږي
او تاسو ورته ګیر چارپیره غرونه ونیسئ. نو چې دوی په دې دره راځي نو موږ به پرې ناګهاني د غشو حمله وکړو، د تورو حمله به هم پرې وکړو. دوی چې تر څو ځان سموي نو موږ به ختم. دوی به یو خوا غر ته منډه وي، موږ ورته په غر به ناست وو، بل غر ته به منډه وي، موږ ورته بیا په غر ناست وو. دوی به راختې غر باندې ختل هم ګراني، او خپلې مورچې دلته پخې مضبوطې جوړې کړې، مخه به ورته ونیسو، شا به ورته ونیسو، چې دوی به میانځ کې ګیر کړو، هر طرف نه پرې حمله وکړو، بس مسلمان به ختم. دا یو سکیم یې جوړ. شور یې واورېد نو د درید تپوس وکړو، وي دا شور د څه دی؟ وی دا زمون چې کوم مشر دی د جنگ کمانډر ان چیف جرنیل مالک ابن عوف، هغه وی چې ځان سره به ښځې او ماشومان او بچي ټول بوځو. دا د هغې ښځو د بچو شور دی. وی دا ولې؟ دا درید د نابینا مشر ورته وی. وی دا ولې؟ وی ده وی چې یاره دا ښځې او بچي را سره نو موږ به مضبوط جنګ وکړو. تختو به نه که تختو، خو دا ښځې بچي رانه مسلمان اخلي. د دې د غیرت د وجې نه به مونږه بهادري ښکاره کړو او به نه تښتو. وی دا شی ټیک نه دی. دا درید ورته وایي، وی دا شی ټیک نه دی. وی دا ښځې بچي دا واپس کړئ، دا شاته ولېږئ. که مونږه ګټه ومونته نو بیا به راپسې دا ښځې بچي م راشي. که تاوان موت نو کم از کم د دې بېعزتۍ نه خو به بچ شو چې مسلمان نه ښځې بچي اخلي که نه، دې بېعزتۍ نه خو به بچ شو. هغه مالک ابن عوف ته چوي چې درید خو وایي چې دا ښځې بچي وروستو کې، وایي دا بوډا دی، اوس بوډا شوی دی، د دماغ کار نه کوي، دا ښځې بچي به راسره یو جنګ به کوو، دې به هم په کاڼو ویشتل کوي، او د دې د غیرت د وجې نه به مونږ کې بهادري پیدا کېږي. بهر کیف دی اقتص وکړل، غرونو کې مورچې جوړې کړې او تیرانداز غشو ویشتونکو والی پکې کېنول، خو ډېر ګڼ تعداد کې، او 100,000 کسان مسلح د تورو سره یو خوا بل خوا په غرونو کې خواره شو. مخې یې ونیوله، د غرونو غاړې یې ونیولې، مسلمانان خو په دره کې روان دي، او دی نیت و چې دی میانځ ته شي نو هر طرف نه پرې حمله وکړو، تر څو چې دي ځان سمی سمی مونږ به بېغمه کړي. او صحابه کرامو چې یو بل ته وکتل نو دومره تعداد د مسلمان چرته په جنګ کې نو برابر شوی، لږ به دا 12,000 کسان دي او ټول مسلح دي. د چا د خولې نه پکې دا ټکي ووته، لن نغلب اليوم من قلة، نن ورځ که مونږه بیلات کوو د بلې وجې نه نو بېله خبره ده، خو د فوج د کمي د وجې به مونږ بیلات نن نه کوو. نن مونږ ډېر زیات یو، نن مونږ ډېر زیات یو، د تعداد د وجې نه او د شمېر د وجې نه به مونږ نه تښتو، بله وجې نو بېله خبره ده. الله ته دا خبره خوښه نه شوه چې څنګه دې درې دې منځ ته شو، بس هغې په غشو پې داسې باران وکړه، داسې یو شان چې د صحابه پوهېدل په ځان، د دوی خو دا خیال نه و چې دلته راته فوج ناست دی، دوی خو وایي چې مخکې به چېرته مخکې به یکدم پې داسې باران شو لکه هر طرف نه چې ډزې شروع شي، هر طرف نه پې د غشو باران شو، او صحابه کرام روان دي او ګڼم دي، نو په ګڼو چې غشي ولې خامخا پکې لګي، صحابه زخمیان شو ولګېدل، سخت صحابه کرام په غشو ولګېدل، او د تېښتې رو هم نشته، یو خوا هم غر دی بل خوا هم غر دی، او 100,000 تورې ورپسې راووتې، د 100,000 کسان غون راکوز شو پې، څوک یې په غشو ولي او څوک یې په تورو ولي، صحابه کرام منتشر شو، څوک یو خوا منډه وي چې دا څه وشو، ناګهاني شړق را پرېوت، څوک بل خوا منډې وي، څوک بل خوا منډې وي. قرآن حکیم کې الله فرمایي ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تاسو ته خپل ډېروالی خوښ شو، اعتماد به هر وخت الله وي په ما کوئ. تاسو کې بعضې کسانو ده ووي چې لن نغلب اليوم من قلة، نن خو موږ ډېر زیات یو، نو د شمېر د لږوالي د وجې نه موږ څوک نشي پړک کولی، نه شي تښتولی، نو تاسو په خپل ډېروالي باندې فخر وکړه. په بدر کې تاسو څومره وئ؟ 314 د زرو مقابله وه، 313 د زرو مقابله کوي، 1/3 حصہ تاسو یې،
هغې نه هم کم 2/3 هغوی دي هغې نه هم زیات او تاسو سره وسله نشته هغې سره وسله ده خو چې تعداد څه شی نه دی زما مدد د سره و په غزوه خندق کې در باندې څومره 10,000 کسان رالل خو چې زما مدد د سره و همې درنه وتمبول نو تاسو دا خبرې پکې بعضې کسان کوي فلن تغني عنكم کثرتکم شیئا الله وایي دې ډېروالي د تاسو پیدا وګرځوي وضاقت علیکم الارض بما رحبت وی سره د دې نه چې ځمکه ډېره پراخه وه خو په تاسو تنګه شوه ثم ولیتم مدبرین منډې مو کړې صحابه منتشر شو یو خوا بل خوا منډې وایي چې څو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو څو ملګرو سره یوازې پاتې شو په یو سپینه قچره باندې نبی علیه السلام سور دی ابو سفیان ابن حارث د تره زوی دی هغه اوښه نیولې ده قچره نیولې ده حضرت عباس ورسره دی هغې وایي چې مونږ دا قچره راښکله چې دا مونږ راواړو ځکه نبی علیه السلام ته مخکې شو ته په توره څوک ونه وایي او څوک یې په غشي ونه ولي په غشي ونه لګي په توره باندې ونه لګي نو مونږ زور کوو چې دا رامنې کړو او نبی علیه السلام به دا زور کوو چې دا څاروی مخکې شي وایي چې مونږ نه پرېښوده وایي قسم دی حضور پاک د هغې قچرې نه راټوپ کړې او اواز یې وکړه انا النبي لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا خبره دروغ نه ده دا رښتونې خبره ده پیغمبر تختی نه پیغمبر سره الله مدد کوي انا ابن عبد المطلب زما د نیکه نوم د عبدالمطلب نصیب زما نیکه چې ته جنګ کې نه دی تښتېدلی زه به څنګه وتښتم او بیا اواز وکړه یا الانصار اے انصار یا اصحاب الشجرة اے د حدیبیې د اونې لاندې بیعت والا مسلمانانو چېرته لاړئ دا اواز چې څنګه وشو نو صحابه راغون شو دې درمیان کې بعضې منافقین هم او د مکې بعضې کافران هم هغوی په دې سوچ کې و چې یاره که چېرته موقع میلاو شو په دې جنګ کې مو نبي علیه السلام باندې غزار وکړو یو کافر دی شیبه ابن عثمان ابن ابي طلحه او ما په زړه کې دا فیصله وکړه چې په بدر کې خو مسلمانانو زما پلار وجلی دی او د به د نبي علیه السلام خوا کې تاوېدم را تاوېدم ما ویل که چېرته موقع مې وموند او په پیغمبر ته مې غزار وکړو ځان نه خو مې ظاهر کې مسلمان ښکاره کړی و خو دې دپاره تللی و وی چې دا موقع پیښه شو او صحابه منتشر شو وی بس ما موقع لاندې کړه چې نبي علیه السلام په دې وخت کې یوازې یو څو کسان دي بس ما پې حمله وکړه وی اتفاق ته ګوره چې حمله مې وکړه وی بېهوشه را پرېوتم پرېوتم بلکل ایزم نو په سترګې مې کیرې بیرې شوې لاس او پښو مې کار پرېښو او سترګې تورې شوې را پرېوتم وی چې بیا مې ځان وړقه او هوش کې رالمه دا مې څو کړل وی دوباره مې بیا توره نیغه کړه وی بیا مې ورمنډه کړې چې شا طرف نه پې زه حمله وکړم او حضور پاک په توره ووم وی بیا مې سترګې تورې شوې لاس پو مې بلکل کار پرېښود او را پرېوتم بس وی پوه شوم چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ټیک ټاک کې برابر یم ما خدای نه ور پرېږدي توره مې اخوا کړله غاړې ته مې واچوله ورمنډه مې کړې ما وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا خوا کې دفاع ته ودرېدم د نبي علیه السلام دفاع مې کوله بهر کیف حضور پاک مبارک دغې وخت کې شګې راواغېستې په دې لپه کې او هغه شګې یو خوا بل خوا ونوستې شاهت الوجوه د دې کافرانو د مخونه دې تور شي دا دې سپېره شي هغه شګې خدای پاک د کافرانو سترګو ته ور ورسولې او یو صحابي وایي جبیر ابن مطعم رضی الله عنه یو تور صادر مې ولیده د اسمان نه را روان دی تک تور صادر وی دا صادر چې څومره را نږدې شو نو وی تور میږي ترې راووتل هغه میږي د کافرانو په دې فوج کې ور دننه شو په
پته نشته چې بیا هغه میږي څه شو خو دا فوج باندې داسې دا میږي ورلل چې په دې سپېمو کې او په دې وجود کې ننوتل او دې ځانونه ګرولو منډې والې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ثم انزل الله سکینته علی رسوله وعلى المؤمنین ما الله په لومبه خو مې په پیغمبر باندې اطمینان راوستو نبی علیہ السلام مبارک په ځای ولاړ دی ونه تښتېده بیا د هغې نه پس په مسلمانانو مې اطمینان راوستو چې واپس مې راغونډ کړل وانزل جنودا لم تروها او داسې لښکرې مې د فرشتو را نازلې کړه چې تاسو په سترګو نه لیدلې دا فرشتې به چې رالې او د هغې په فوج کې خدای پاک وردن نه کړل وعذب الله الذین کفروا الله کافرانو له فرشتو په ذریعه عذاب ورکړ وذلک جزاء الکافرین الله وایي د کافر جزا هم دغه جنگ وشو بیا ښه مضبوط صحابه راغونډ شو او د فوج له شکست ورکړ او ټول چې څومره کافران څوک یو خوا تښتېدل څوک پکې مړه شو او بلا غنیمتونه ته حاصل کړل مسلمانانو او د مکې مکرمه د طائف په میانس کې یو علاقه د جغرانه ورته وایي هغه جغرانې ته دا ټول غنیمتونه یوړل څومره غنیمتونه یې ته غونډ کړل چې هغه هم درته ووایم 6,000 خو یې ته قیدیان بوتل 6,000 او 24,000 40,000 ته یوخان بوتلل 40,000 ته ګډه چیلې بوتلې او 6,000 اوقیا دا یو اوقیه 40 درهم دی ته سپین در یوړل او د غونډ د جغرانې په مقام کې دا غنیمتونه را جمع دا خو ټول څوک پکې مړه شو څوک وتښتېدل یو خوا بل خوا او څه د مسلمانانو په غنیمت کې راغلل نبی کریم صلی الله علیه وسلم طائف تم یو ډله ولېږله خالد ابن ولید رضی الله عنه دی ولېږه طائف ته دا خلک چې کوم وتښتېدل بعضې دا مشران در طائف ته لاړل هلته کې دي د یو کال د خوردنو سامان رسد په قلاګانو کې ځان سره محفوظ کړ او د قلا دروازې ځان پسې جرنده کړې حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې فوج بوته او ګېټ چاپېره ته تو شو هغې قلا کې بند نه راوتل د باره نه په قوشو ګزارونه کړل د ورته ویې ګوره نرتوب دې ته نه وي چې تاسو د قلا دروازې بندې کړئ او په مونږ هم ګزارونه کوو تاسو سره خو مونږ جنګ نه کوو مونږ خو بقا فتح کړو واپس تلو جنګ پسې خو تاسو را روان کړئ نو که غیرت درکړي نو راکوشئ د قلاګانو چې لاس په لاس جنګ وي هغې ورته ویې مونږ سره د یو کال سامان پروت دی مونږ د قلا دروازې نه کړو بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید وی ما سره په لاس کې د پیو یو پیالې ده وی یو مارغه د اسمان نه راکوز شو او د پیو کې ټونګه واله هغه پیالې رانه واړوله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې راوغوښته وی ابوبکر داسې معلومیږي چې د طائف دا قلا اوس نه فتح کېږي د دې خوب دا تعبیر دی نو صحابو ته وی داسې کار کوو چې واپس ځو او دا قلا اوس پرېږدو دا نه فتح کېږي دې قلا ما ځان پسې تاله کړې ده او غټ غټ دیوالونه دي او چې موږ نږدې کېږو نو په موږ د غشو ویشتل کوي نو صحابه وی ښه موږ به دا نی فتح کړې ده الله رسول موږ به ځو وی ښه دی مه ځئ سار نه بیا جنګ وشو صحابه لږ زخمي شو بیا حضور پاک وی داسې کوو چې ځای چې ځو دا قلا اوس نه فتح کېږي دا یو دی پکې پاتې صحابه غږ ونه کړو هلته ورته زخمونه رسېدلي نو نبي علیه السلام مبارک مسکې شو بیا دوباره په دې قلا ټیک وکړو صحابو یو چل وکړو صحابو له عجیبه خدای پاک یو طاقت ورکړی و یو ایماني جذبه ورکړې وه دوی وی دا چل به وکړو چې دې قلا ته په څه طریقه وردننه کېدل پکار دي څنګه وردننه شو نو د سرمنو یو دغه یې جوړ کړو یو څادر یې جوړ د اوښانو د سارو د سرمنو ښه مضبوط پیر او د هغې لاندې شو وی دا څادر به په ځان د پاسه کړو دا هم یو جنګي یو طریقه ده لکه نن سبا خلک په ټینک کې ځي یا په بختربند کې ځي یا زه محفوظ یم او بل ولم نو دا زمونږ دپاره یو بختربند شو د دې به دا چل وکړو چې دا دې لاندې به شو
نو موږ به قلا ته ځان ور ورسوو دوی به په موږ په غشو ولیو نو موږ به لږ مسلمان به لګي نو چې ورنږدې شو نو موږ به په قلا کې سوري وباسو نو وردننه شو یو یې دا پروګرام وکړ او یو یې منجنیقې جوړې کړې هغه زمانه کې په جنګ کې په دې کار کېده دا ماچوغنه چې پخوا به د خلکو سره وه که نه او یو شی به دې لاس ته واچو او تاوله به یې کاڼې به یې پرې ویشته دا غټې غټې مچوغنې به دوی جوړولې دا باندې چخسي چې ماشومان پرې زانګي په دې نمونه به وي هغې کې به څلور پړي تړلي او هغې کې به بله سړی کېنولې هغه به دا تاوله او کاڼي به پکې تړلي نو چې کله به هم دا تیزه شو دا کاڼي به اوچت شو نو پړی به یې پرېښوده دا کاڼي بلته پرېوه دا د هغې یو توپ دا منجنیقونه یې ولګول صحابه چې څرمنې سینګ تیارې کړلې مضبوطې دوی د هغې لاندې شو او قلا ته ورنږدې شو اوس هغې خو پې په غشو هم غذار کوي په کاڼو هم کوي صحابه خو محفوظ دي نو هغې سپېرو څه چل وکړ هغوی اوسپنې په اور کې ګرمې کړې سپارونه اوسپنې هغې په هغې څرمنو د پاسه راوغورځولې څرمن خو بیا اور ته د ټینګې نه صحابه پکې زخمیان شو خو اله دا مسله حل شوه چې صحابه په دې دومره تکلیف کې دنم سورې اویسته په قلا کې او پکې وردننه شو قلا کې چې دننه شو هغوی څه چل وکړه بس چې سینګ دننه شو په قلا کې هغوی فورا چغې کړې او کلمې شهادت یې وویل مسلمانان شو بس بیا خو د مسلمان مخکې خبره خلاصه ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو سړی جنگ میدان کې کلمه شهادت وایي غږ به ورته نه کوي حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه یو کافر سره په میدان جنگ کې لاس پلاس شو چې لاس پلاس شو او ده پې کله غزار کو هغه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ده وې دا د یارې وې او دره دې ورکړه مړې حضور پاک ته چا اله وې صاحب دقسې یو جنګي د مخکې کلمه وې د بیا مړ کړه اسامه راوغوښته وې قتلته بعد ما قال لا اله الا وې چې کلمه شهادت دې وې نو تا د هغې د پاسه مړ کړه وې د الله رسوله کان متعوذا وې دی د یارې ویلی ده ځان یې رانه بچ کړو وې هله شققت قلبه زړه دې وله سیرې کړی تا ته زړه معلوم زړه نه خو خدای خبر ده حضرت اسامه رضی الله عنه وایي ډېر افسوس مې وکړ ډېر زیات خفه وم په دې دارنګې حضرت خالد ابن ولید ابن نبي علیه السلام یو ځل په دې مسله کې چېړلی دی چې کلمې درته مخامخ وایي غږ به ورته نه کوې یو صحابي د حضور پاک نه تپوس کوي بخاري شریف کې حدیث دی وی د الله رسوله که یو کافر سره زما جنګ راغی او زما لاس یې په توره ووم او دا لاس یې رانه پرې کړ زه په یو لاس پاتې شم او بیا زه ورپسې شم او زما د تورې لاندې شو او دوی وایي چې کلمه شهادت وایي مړی کم که پرېږدم وی نه چې کلمې وی پرېږدې وی صاحب زما چې به یې لاس پرې کړي وی خیر دی ته به یې پرېږدې که دې مړ که نو بیا به دنه خدای تپوس کوي بیا به د الله رانیسي بس هغوی کلمه شهادت وی مسلمانان شو علاقه فتح شو حوازن چې څومره او ثقیف خاندانونو او کافرانو شکست یې ومونده علاقې فتح شوې وتښتېدل حضور پاک په جعرانه کې ټول غنیمتونه را جمع کړل چې غنیمتونه جمع شو نبی علیه السلام ته چې اطلاع راوړه چې صاحب هغه خلق خو د حوازن او ثقیف مسلمانېږي نبی علیه السلام صحابو ته صبر کوي مال به تقسیموي لږ انتظار وکړئ که دا مسلمانان شو موږ یې په مال څه کوو واپس به وله ورکړو څه د پاسه 12 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتظار مال یې نه تقسیمو رانلل دوی چې رانلل نو هغوی دا محسوس کړه چې دا خبره پراپیګنډه ده او دا دروغ ده نو نبی علیه السلام صحابو ته باندې مالونه تقسیم کړل بلا غنیمتونو او دومره زبردست حضور پاک خو ډېر سخي و چاله به 100 خان ورکول چاله 50 چاله 200 چاله بلا ګډې چیلې او خصوصا د مکې مکرمې هغه خلک چې هغه ان قریب نوي مسلمانان شوي هغې ته مؤلفة القلوب وایي د هغې د زړه تدمینې را پیدا کولو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې ته ډېر زیات مالونه ورکړل
دې کې ټول وینځې غلامان تقسیم شو، دې کې دا خلک راغلل چې دې څنګه راغلله. نبي علیه السلام ته یې وویل چې د الله رسوله مونږ خو ټول قوم مسلمان شو، طایف ټول مسلمان او تاس قبایل ټول مسلمان، حنین چې څومره دي ټول مسلمانان شو، یو کس په مونږ کې کافر پاتې نه دی، مونږ خو مسلمانان شو. اوس مهرباني وکړه مونږ له خپل مال واپس راکړو. نبی علیه السلام مبارک په لویه پریشانۍ کې واچوي. تاسو ته خو ما څه د پاسه 10 شپې انتظار وکړ، ما ته اطلاع رسېدلې وه چې د پاسه 10 ورځې مې درته انتظار وکړ چې تاسو به راشئ، دا هر څه به تاسو له درکړم. اوس خو هغه ما صحابو کې تقسیم کړل، زما د لاس نه ووتل. اوس خو یې زه مالک نه یم، صحابه کرام یې مالکان دي، نو چې تر څو ما سره خو ما درکول. اوس زما د لاس څه دي، په صحابو مې تقسیم کړي دي، هغه مالکان دي، نو زه دله څنګه درکړم؟ هغې کې بعضې کسانو ډېرې ناشنا تقریرونه وکړل، وایي د الله رسول تا ته پته لګي چې موږ څوک یو؟ تا سره چې دا کومې وینځې دي دا څوک دي؟ پته درته لګي؟ وایي نه. وایي دا ستا تروریانې دي، خویندې دي دي، د ترور لوڼه دي دي، د ماما لوڼه دي دي. وایي دا څه وایې؟ زه خو د مکې یم. وایي دا د بیبي حلیمې رضی الله تعالی عنها رشته داران دي، دا د رضایي مور، دا د حلیمې خویندې دي، دا د ټولې خویندې نه وي خو د قوم خلک یو، دا د بیبي حلیمې خویندې دي، د هغې د خور اولاد دی، د هغې د خاوند خویندې دي، د هغې اولاد دی، د هغې خاندان دی د الله رسوله. نبي علیه السلام مبارک چې دا خبرې واورېدې سترګو کې اوښکې راغلې، بلکې یو صحابي وله راغی ویل صاحب په دې قیدیانو کې خو یو جینۍ د شیما یې نوم دی، خو وایي زه ستاسو د پیغمبر خور یم. وایي زما خور دلته څه کوي؟ تاسو یې راولئ چې حضور پاک ته یې مخامخ کړه. وایي ته څوک یې؟ وایي زه ستا خور. او مسلمان د مسلمان رور خوري؟ نه نه، ستا خپله خور یم. زما خور څنګه؟ وایي زه د بیبي حلیمې لور یم رضی الله تعالی عنها. ما تماشوالې یو ځای تېر کړی دي، لوبې مې کړې دي په بنو سعد کې. د دې نښه به سي، حضور پاک ورته فرمایي د دې نښه به سي. نو هغې دا لاس ښکاره کړ، وایي ما تا لوبې کولې په ما دې چک لګولی دی. وایي دا ستا د غاښونو نښه ده زما په دې لاس کې. حضور پاک وجلل، سترګو کې اوښکې راغلې او صحابه راغونډل. وایي دا څه کار دی؟ ستاسو دا روډه دي. ان اخوانکم جاؤنا تائبین. ګوره مخکې دشمنو چې کلمې وي رونه شو. ان اخوانکم ستاسو رونه جاؤنا موږ ته راغلي دي او تائبین توبه وباسي. او زما دا خوښه ده چې دوی ته زه یو شی واپس کوم. هغې ته یې وویل چې دوه نشم واپس کولی، یو شی درته واپس کوم، یا دا وینځې غلامان او یا دا ګټې چیلی مالونه. دې کې یو خوښ کې ځکه چې زما د لاس اوسوتی دی. که تاسو په وخت راغلی وی دا هر څه مې درته واپس کول. او تاسو غلطي وکړه، تاسو به ولې د حملې اراده کوله؟ موږ خو مکه فتح کړه، تلو واپس، موږ خو تاسو پسې نه راتلو. نو تاسو راغونډ شئ مفتو کې په موږ باندې حمله کوله. موږ خو به دعوت د ایمان درکو، تاسو موږ سره مخکې جګړې نه دي تېرې شوې، جګړې نه تېرې شوې، نو موږ چا باندې غرض نه لرو. د ایمان دعوت هم درکړو، که قبول کړی او ښه پاخه که نه وي خبره خلاصه. موږ ولې حمله کوله؟ 100,000 لښکره موږ پسې راجمع په درو کې راته کېناستی، راباندې ګزارونه وکړل. نو حضور پاک وفرمایل یو شی درکو، یا وینځې غلامان یا مال، غوره کې. هغې وی انا نختارو صبینا. وی صاحب دا ښځې بچي غلامان راکه، مال درته پاتې. نو حضور پاک ټول صحابه را جمع کړل او صحابو ته اعلان وکړ دا ستاسو وروڼه دي، توبهګار راغلي دي. زما دا خوښه ده چې دې ته دا وینځې او دا غلامان واپس کو.
نو که څوک زما د خاطره ولا خیراتي ځکه اوس شی ستاسو د زما نه دی که زه په زور واپس کوم نو قیامت پر ورځ ما نه خدای تپوس نه کي نو که تاسو څوک په خپله خوښه او په خوښۍ ورکوئ خو ډېر ورکړئ او که څوک په خوښۍ نه ورکوئ نو ورکړئ زه به تاسو له د هغې بدل هغې وی نسل الله رسوله چې ستا خوښه ده نو مونږ بې بدله ورکوو یو شی نه واپس کوو بلکل یې به نه ورکوو نو هغه ټول قیدیان او وینځې غلامان هغه نبي علیه السلام ورته آزاد کړل واپس یې ورکړل او هغه شیما کوم چې د حضور پاک د هغې خور وه نبي علیه السلام ورته اوښان هم ورکړل ګډې چیلې هم وله ورکړې 3 غلامان هم وله ورکړل په ډېره خوشحالۍ رخصت کړل دې ته خو یې غلامان وینځې هر څه واپس کړل چې واپس یې کړل نو باقي مالونه چې کوم هغه پیغمبر علیه السلام په دغه مؤلفة القلوب تقسیم کړل دا چې کوم کچه مسلمانانو د مکې او د څو ورځو مسلمانانو دې له ډېر مالونه ورکړل دې دپاره یې ډېر ورکړل چې که هسې نه موږ مدینې ته لاړ شو او دې بیا بغاوتونه کړي راشه مال به ورکړم په دې به مطمئن شي نو د مدینې انصارو څه چمېګویه شروع بعض لکانو نوجوانان که نه هغې وی ګوره وی چې د چا په وینو زمونږ تورې سرې دي اوسم مکه کې مو سره جنګ وکړه هغوی له مال ورکړم موږ له رانه د چا پکې وی چې سخته راشي نو بیا موږ ته اواز کوي چې انصارو راشي او چې مالي نو بیا موږ له نه راکوي د مکې خلکو له ورکوي حضور پاک مبارک ته دا خبره راورسېده چې راورسېده فورا انصار راوړل اعلان یې وکړ انصار یو تمبو کې جمع شي یو خیمه کې خو بل به ورسره هېڅوک هم دي صرف انصار به د مدینې خلک ټول یې را جمع حضور پاک اعلان وکړ انصار یې ټول وی در کې بارۍ څوک شته وی یو صاحب یو کس را کې بارۍ شته وی څوک دی وی یو خوریم دی حضور پاک یې یاد ځکه د نبي علیه السلام نیا د مدینې وه وی یو خورۍ را کې بارۍ دی نور ټول خپل یو وی د ابن اخت نه مو دي کړی وی یو صاحب مشرانو نه دي کړی او د لکانو کړی وی سم ویلي وی وایه وی د لکانو وی چې نبي علیه السلام د مکې خلکو له مالونه ورکړل او موږ یې پرېښودل اوس هم چې موږ چا سره جنګ وکړو زموږ تورې د چا په وینو سرې دي هغې له ورکړه موږ له یې رانه کړو او چې سخته شي نو موږ ته اوازونه کوي او چې بیا مالونه شي هغې له ورکوي حضور پاک وفرمایل بلکل خبره ټیک ده وی ما د مکې د خلکو له مالونه ورکړل خو خپل قوم له مې نه دي ورکړی هغه چا له مې ورکړل چې کوم د 10 ورځو 12 ورځو مسلمانان دي اسلام یې اړه کې لا پوخ نه دی یریږم چې هسې نه زما کې مدینې ته لاړ شم دی بیا شورش وکړي بغاوت وکړي او دا مسلمانان له مکه کې مړه نه کړي بیا بغاوت ونه کړي مکه بیا د کفر اړونه ګرځي بیا به مدینې نه راځو حملې به کوو ما دې له دا مال دې دپاره ورکړه چې د دې د زړه مینه پیدا شي او وایي چې اسلام خو ډېر ښه مذهب دی ګوره سل خان چاله ورکړې لکه سل موټرې چې دې زمانه کې مالونه مې دې دپاره ورکړه چې په اسلام کې دې لګوندې کلک شي په خپل مال مشغوله شي وی رضینا یا رسول الله مون خوشحاله حضور پاک په څه فرمایي وی انصار د مدینې خلک وی تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې خلک ځان سره ګډې چیلې او خان کور ته بوځي او تاسو محمد رسول الله کور ته بوځئ صلی الله علیه وسلم ګډې چیلې هم خوښې دي که پیغمبر هم خوښ دی وی د الله رسوله زمونږ ګډې چیلې او خان نه دي پکار زمونږ ته پکار یې چې ته مونږ سره لاړ شئ حضور پاک یو عجیبه خبره وکړه وی انصارو عجیبه ناشنا اعلان ورته کوي ای انصارو وی تاسو د شریعت نه ناخبره وی خدای زما په برکت تاسو ته هدایت نصیب کړه داسې ده که نه ده هغې وی الله ورسوله امن علینا وی الله ورسول په موږ د احسان دی بلکل
وی تاسو یو بل سره دشمني وه اوس او خزرج دو قبیلې وې د همیشه نه په دشمنو وې زما په وجه تاسو الله رونه کړی داسې ده که نه ده هغې وی الله او رسول احسان دی بلکل یې منو وی بې ماله وی مال د سره نو نو وی زما په وجه باندې خدای دله مالونه درکړل زما په وجه بیا هغې وی بلکل د الله او د رسول احسان منو حضور پاک پته څه وایي داسې به د دنیا یو بادشاه وایي هغې ورته څه وایي ای انصارو وی تاسو چې دا خبره کوئ نو تاسو دا ولې نه وایئ چې د الله رسول ته م یوازې رالېږ ورې مونږ سره مضبوط شوې دا ولې نه وایم د الله رسوله ګورې ستا قوم کې م ځای نو مونږ له رالې نو مونږ دله ټیکا نه درکړه د الله رسوله ګورې ستا ملګري مونږ له یوازې رالل زمونږ په وجه مضبوط شو دا راله ولې جواب کې نه وایې دا ووایې که نه لکه د حضور پاک مقصد څوره دی خبرې نه چې زما په برکت خدای پاک تاسو ته هدایت د اسلام درکړه دشمنۍ دله ختمې کړې رونه یې کړې او زما په برکت خدای مالدار کړه لیکن ستاسو په برکت الله زه مضبوط کړم ستاسو په برکت باندې الله زما قوم مضبوط کړ ستاسو په برکت باندې الله ماله یو ټکانه راکړه تاسو زما احسان منئ زه ستاسو احسان منم بیا حضور پاک یو اعلان وکړ لو سلک الناس وادیا وشعبا لذهبت وادي الانصار وی که خلق په یو خوړ ځي او په یو دره ځي زه به نورو خلکو سره په لاره نه ځم زه به د انصارو سره په دره کې او په خوړ کې روانې او بیا فرمایل لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار وی که هجرت نه وی مقرر نو زه به مدینه کې انصارو کې پیدا وي او بیا ورته وایي وی انصارو نور خلک به ډېرېږي او تاسو به لږ کمېږئ او ای انصارو تاسو نه به خلک خپل حق نه درکوي وروستو بادشاهان ستاسو حق تلفی به کېږي وی فصبرو تاسو به صبر کوئ فصبرو صبر کوئ تاسو به زما سره د حوض کوثر په غاړه به ستاسو استقبال کوم دا خبره انصار واورېدې وی د الله رسوله مونږ خدا خیال و چې مکه فتح شوه ته به اوس خپل کلي کې پاتې کېږي په مکه کې نبي علیه السلام وی نه بالکل نه پاتې کېږم ستاسو ورور یم تاسو سره مدینه کې به ځم انصار ډېر خوشحاله شو خوشحالی نه داسې مخونو رڼاګانې وکړلې وی د الله رسول نه مو ګړې پکار دي نه مو چیلی پکار دي نه مو مال پکار دي زموږ ته پکار دي چې ته مونږ سره مدینې ته لاړ شي واقعي که بل څوک وی او مکه فتح شوې وې مکه کم ځای دی د بیت الله ځای دی مکه د صفا او د مروه ځای دی مکه د مقام ابراهیم ځای دی مکې سره خوا کې عرفات او مزدلفه او مینا دي مکه د پیغمبر علیه السلام د 53 کالو د زندګۍ علاقه ده 40 سال د نبوت نه مخکې او 13 سال د نبوت نه وروستو 53 کاله چې یو ځای کې سړی تېر کړي د قوم دی کورونه دی کوڅې دي لیکن حضور پاک دا ونه کړل تاریخ یې پرېښود تاریخ چې کم قوم کې مې 10 کاله تېر کړل انصار د مدینې او کم قوم د اسلام او د دین خدمت وکړ او کم قوم مسلمانانو سره قربانۍ ورکړې د هغې قربانۍ به نه یېدل هملته به واپس نبی علیه السلام مدینې ته لاړ انصارو کې اوسېد او زندګي بیا په انصارو کې تېره کړه د جعرانې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عمره م کړې د شپې راغی هېڅوک یې پوه نه کړل خلکو ته وایم صحابو ته نو بیا خو به صحابه م راځي عمره به کوي نو څوک یې پوه نه کړل او د شپې راغی مکې مکرمې ته او عمره یې وکړله واپس جعرانې ته اوس هم د حاجیان یا عمرې له چې څوک لاړ شي مونږ ورته وایو چې لکه یو عمره د جعرانې نه مو کړې د مکې مکرمې نه تقریبا 18 کیلومیټر یا 20 کیلومیټر دا جعرانه راځي او یو کوی دی په جعرانه کې اگر چې اوس هغه کوی باندې هغوی سر بند کړی دی او اوبه ترې نه استعمالوي
لیکن هغه کوی دی چې د نبی علیه السلام د معجزې په برکت په هغې کې ډېرې زیاتې اوبه پیدا شوې وې ځکه تقریبا 12,000 صحابه کرام 12,000 صحابه کرام په یو کې اوبه کم ځای ګزاره کېږي الله د حضور پاک د معجزې د برکت نه هغې کې اوبه پیدا کړې صحابه په سیراب شو دغه په زرګونو خان په سیراب شو د په زرګونو ګډې چیلې په سیراب شوې ما په خپله د هغې اوبه څکلې دي مخکې به د هغې نه اوبه جومات چې کوم د جعرانې دی هغې سره خوا کې کوي دي بلکل د جومات د ښي طرف ته لارې په څه غاړه دی اوس ما څه کال تپوس وکړو نو ویې چې یاره کوي چې دی نو هغې باندې باقاعده سر بند کړی دی اوبه ترې نه استعمالېږي یو عمره هم پکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی نو مکه خدای فتح کړه طائف فتح شو او طائف سره ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې دا فتح شوې او د فتح نه علاوه رب العالمین دا ټول مسلمانان کړل دا هغه خلکو چې په مکه مکرمه کې نبی علیه السلام دی له تللی و طائف ته او د ایمان دعوت یې ورکړی او دې خلکو د پیغمبر علیه السلام ډېره زیاته سپکاوی وکړو انتهایی او بیا ورپسې خپل غلامان کړل او خپل بچي ورپسې کړل وایي په کاڼو یې ولې او دومره نبي کریم صلی الله علیه وسلم زخمي کړ چې دا وینې ته وجود نه روانه شي بی بی عائشه صدیقه ته تپوس کوي وایي د الله رسوله وایي ستا باندې په زندګۍ کې سخته کومه ورځ تېره شوې ده وایي عایشې کله چې ستا د قوم نه مایوس شم او طایف ته لاړم او د طایف خلقو زما تکذیب وکړ زه یې ونه منلم او بیا په لاره را روانم او په کاڼو یې ویشتم وی قسم دی عایشې که ما ته دا پته لګېده چې زه روان د کوم طرف نه یم او زه کوم خوا او چغې راپسې والې اللهګانې راپسې ستې الله جبریل علیه السلام راغی ورسره فرشته وه وی دا ملک الجبال د غرونو فرشته ده الله را لېږلې ده وی څه وایي وی دا وایي که دې خوښې چې د طایف دا دواړه غرونو چت کړم او د طایف د خلکو په دې سر یې کښېنم لوی تکلیف یې درته ورسو خو الله وایي چې تپوس دې وکړه که اجازت درکوي بلکل دا غرونه اوچت کړې وی څه دې خیال دی حضور پاک څه وایي الله اکبر اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون خدای دا زما قوم دی دې ته هدایت وکړې دا نه پوهېږي هغه دعا قبوله وه په هغه وخت خو الله موقع ورکړه واحد مکه مکرمې نه بار چې کومې علاقې فتح شوې هغه علاقې دي او ټول د سلم مسلمانان ایمان او اسلام نن طائف ډېر مزیدار ښار دی موسم نسبتا د مکې مکرمې مدینې منورې یخ دی او برکات دي پکې د دنیا میوې پکې دي انځر اعلی پکې انار د طائف د انار په شان انار په ټوله دنیا کې چېرته نشته ټوله دنیا کې نشته داسې انار ما په زندګۍ کې چېرته نه دي لیدلې چې هغه د ترشي دي پکې نه او ټول دې خواږي مکمل خواږه انار اعلی طائف مشهور انار د طائف ټماټر مکې مکرمې ته راځي د نورو په نسبت هغه زیات قیمتي وي د طائف انځر دومره خواږه انځر ما په زندګۍ کې چېرته نه دي کتلي جومات کې درته دا خبره کوم په ژوند کې مې دومره خواږه انځر چېرته نه دي کتلې کوم چې د طائف انځران دي او د هغې کومې میوې دي ما وې دا په دې وجه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل ماشوموالی او خلقو سیل ته تېرې کړي او دغه خلک خدای په هیله مسلمانان کړي یو جومات دی په طایف کې مشهور مسجد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه لوی جومات دی مشهور جومات دی لکه څنګه چې پېښور کې څوک د محمد خان د جومات محمد خان صاحب د جومات نوم اخلي ټولو خلکو ته معلوم دی دقه رنګ دی چې نوم اخلي مسجد عبدالله ابن عباس ټول خلک یې پېژني هغې سره خوا کې مونږ خو ورنه لرلو دیوال ته ته و هغې کې د شهداو د چې په دغه طایف په غزا کې کوم کسان شهیدان شوي دي د هغې قبرونه هم دي خو غیر قبرونه مونږ په سترګو ونه لیدل لکه د هغې نه ګیر چاپېره یو قلا یو دیوال ته و بنو سعد ته زه تلې په خپله هغه علاقه مې وکتله چې کوم علاقه کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ماشوموالی تېر کړی دی د بی بي حلیمې رضی الله تعالی عنها کوټې وړې وړې په ځمکه کې دننه صرف دیوالونه پې شته او د پاسه ورباندې چت نشته
د ګټو دیوالونه دي ډېره اعلی د رحمتونو ډکه علاقه. او ما دا محسوسه کړه 11 بجې 11 نیمې تقریبا داسې د ګرمۍ په ټیم کې چې بر نه پې نور را نیزوار چې پښتانه وایي، لیکن هلته مونږ ګرمي محسوسه نه کړه، یخې یخې هواګانې پکې لګېدلې. اوس خو د بازار لږ لرې جوړ شوی دی، یو زړه مقبره هم ده پکې. هغه ځای مې ولیده چې کوم ځای کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ماشوموالي کې شق صدر شوی دی، سینه مبارکه شلېدلې ده. دغه علاقې چې د برکت نه نو کومې علاقې به د برکت په دغه علاقو چې د خدای رحمت نه ورېږي نو په کوم ځای به د خدای رحمت ورېږي؟ بهر کیف دا علاقې طائف او طاس او حنین دا الله تعالی مسلمانانو له ورکړل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړې وه اذا جاء نصر الله والفتح، دا الله مدد به راځي، علاقې به فتح کېږي، مکه به فتح کېږي. ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ته به دا خلک اینې چې ډلې ډلې به د الله دین ته راځي. فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. نو چې کله علاقې فتح شي او خلک مسلمانان شي نو بیا ته د الله تسبیحات وایه، الله په دې خوشحالېږي او د الله نه بخښنه غواړه. الله توبه قبلونکی دی. مسلمان باندې چې اوس هم کله خوشحالي راشي، مسلمان ځمکه والي، مسلمان کور جوړ کړي، مسلمان خپل وطن ته واپس شي، اسلامي طریقه دا ده چې د الله تسبیحات دي، دا د خدای شکریه ده. نعمتونه خو د الله له طرف نه دي، د الله په نعمت باندې چې موږ شکریه ادا کوو. الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت شکریه ادا کړه دا نعمتونه به نور هم زیات کړو. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که تاسو زما د نعمت شکریه ادا نه کړه ناشکري مې وکړه عذاب به درکوم، عذاب مې ډېر سخت. نو دا الله تعالی په نبي علیه السلام سره چې کومې وعدې کړې وې خدای پاک هغه وعدې ټولې پوره کړلې، اول نه اخره پورې الله وعدې پوره کړلې. چېرته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ظلم نه دی کړی، جهادونو کې ظلم نه دی کړی. تاسو به دا ټوله سلسله اورېدلي، دا څومره جهادونه چې نبي علیه السلام کړي دي او په کافران، دا ټول د کافرانو د ظلمونو د وجې. په خپل نبي کریم صلی الله ټیک د اقدامي جهاد هم شته، دفاعي هم شته، دواړه کړي دي. هم اقدامي کړی دی، هم دفاعي کړی دی. خو هغه اقدامي جهادونه که نبي علیه السلام کړي دي نو هغه هم د کافرانو د ظلمونو د وجې. همیشه تاسو ورته ګورئ د کافرانو ته د مسلمانانو خلاف څومره سازشونه کوي. یو ملک او الزام چورلټ په مسلمان لګوي، الزام په مسلمان لګوي او لګیا دي په مسلمانانو ظلمونه کوي. په عربو د دوی ظلمونه شروع دي، په عجمو د دې ظالمانو ظلمونه شروع دي. زمونږ قرآن دې ظالمانو په لیټرینونو کې وغورځاو، زمونږ د پیغمبر خاکې دې ظالمانو جوړې کړې، د پیغمبر د محترمې بیبي خاکې دوی جوړې کړې، د پیغمبر مور د دوی نه محفوظه نه شوه. نو خو عیسی علیه السلام د دې پیغمبر دی، دوی ورته خدای او د خدای زوی وایي، مونږ هم ورته جلیل القدر پیغمبر وایي او په عزت او په احترام یې نوم اخلو، ځکه د خدای پیغمبر دی. د عیسایانو د مخه نه د خدای پیغمبر دی. عزیر علیه السلام ته دوی د خدای زوی وایي یهودیان، مونږ وایو نه د خدای پیغمبر دی. د یهودو د مخه نه د قرآن د مخه مونږ عزیر علیه السلام عزت کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله فرمایي وی الانبیاء کلهم اخوة لعلات، وی دا پیغمبران ټول پلار شریک رونه دي، ابهم واحد، وی پلار د دوی یو دی او امهاتهم شتا، میندې جدا دي. پلار یو دا معنا چې عقیده او عقاید دا ټولو پیغمبرانو یو دي، دغه فرق نشته. او میندې جدا دا معنا چې فرعي مسائل د هغې مونځ جدا طریقه او زمونږ جدا ده، د هغې روجې بل شان وي زمونږ بل شان دي، د هغې زکات په بله طریقه او زمونږ په بله طریقه ده. نو فرعي مسائل د یو بل نه جدا، لیکن دین د ټولو یو دی، عقیده د ټولو یو دی. یو وخت کې د حضور پاک په مخ کې د نبی علیه السلام په مخ کې د یو یهودي او دا یو مسلمان د صحابي جګړه شوه. هغه یهودي وایي زما دې په هغه ذات قسم چې موسی علیه السلام دې په ټول مخلوق غوره والی ورکړی دی.
موسی علیہ السلام له په ټول مخلوق غوره ورکړی دی د مسلمان له غصه ورله وی په ټول مخلوق موسی علیہ السلام غوره دی وی او وی بیا خو به زموږ په پیغمبر هم غوره نو لاس یې اوچت کا یهودي او څپېړه و یهودي راغی نبی علیہ السلام ته شکایت وکړه بخاري شریف کې حدیث دی وی صاحب هغه فلانکي مسلمان اوالم راویې غوښته وی ولې دی وی صاحب د دا ووی چې موسی علیہ السلام له په ټول مخلوق فضیلت دی نو ما وی چې ټول مخلوق کې خو د الله زموږ پیغمبر هم شو یا خو زمون په پیغمبر هم د ده فضیلت دی نو مالا غسل علیه و سپیره مې وی حضور پاک سو فرمائے وی ګورې په پیغمبرانو کې ما لوی میثاقه وی اگرچه دی ورفع بعضهم فوق بعض درجات قرآن وی بعضی پیغمبران د بعضو نه غوره دي لیکن خپل عجزي دا بیان کړه چې مال به د نور پیغمبرانو نه به موچت نیسابه وی او موسی علیہ السلام باندې تعالی ولی غسر علاغه صحابی ته وی وی د قیامت پر ورځ به ټول مخلوق بېهوشه پریوزي زبم پکې بېهوشه یم نو چې زه کله په هوش کې راشم نو موسی علیہ السلام به د الله د عرش خپه نیولي نو پته راته نشته چې زما نه مخکې هوش کې راغلی دی او که د کوهي تور کې دی بېهوشه شوی و د هغې په وجه الله د دې بېهوشۍ نه مستثنا که دلته بېهوشي رانهوسته دونه فضیلت د موسی علیه السلام دی نو ما نه به موسی علیه السلام نه به ما غوره نه جوړوی اگر چې غوره دی لیکن د خپل عاجزي نو موږ د خپل پیغمبر دا اصول ښودي دي چې د ټولو پیغمبرانو به عزت کوئ دا خدای مقرب پیغمبران دي موږ د ټولو عزت کوو لیکن دا ظالمان زموږ د پیغمبر بېعزتي کوي د پیغمبر د بیبي بېعزتي کوي د هغه د مور بېعزتي کوي د هغه د کلي بېعزتي کوي او لګیا دي مسلمانانو پسې په مختلفو طریقو د مسلمان ختمول او مسلمان ذلیل کول دا جاسوسۍ او دا قصې پیسې شروع کړي دي اسلام چې څومره د امن دین د قسم دی که دومره امن په بل دین کې شته خو د دې خلقو د نظریې خلق راغلي دي او اسلام بدنامول غواړي نور اسم نشته او مسلمانان یو ځای بل ځای جنګول غواړي دا افغانستان ته وګوره عراق ته وګوره دا زمونږ په دې خپل وطن کې دا ډرون حملو ته وګوره پاکستان نه رسد هم تېروي او په پاکستان حملې هم کوي دا ولې وجه څه ده وجه صرف او صرف دوه وجې دي یو د دوی د اسلام سره دشمني او بل زمونږ د مسلمان په خپل منځ کې بېاتفاقي مسلمان په خپل منځ کې بېاتفاقه دي د مسلمان په خپل رب هغسې یقین نشته کوم چې پکار دی په عرب دی او که عجم دی څوک د یو کافر سره په تله کې پراته دي او څوک بل سره پراته دي الله یې د مسلمان اتفاق پیدا کړي خدای پاک د اتحاد پیدا کړي او چې څومره مسلمانان د کافرو په ظلمونو کې گیر دي الله دې هغه مسلمانان د کافرو د مظالمو نه محفوظ وساتي اسیران د مسلمانانو په دې ګوانتانامو امبو کې د ظالمانو سره کم قید دي خدای دې راخلاص کړي او خدای دې ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم دین او د کوم د اسلام دپاره کومې قربانۍ کړي دي خدای پاک دې هغه اسلام مضبوط کړي الله دې په ټوله دنیا باندې خور کړي الله دې زموږ په وطن او په ټولو اسلامي ممالکو کې د قرآن او د سنت نظام راولي خدای پاک د مسلمانانو حفاظت وکړي څوک مریضان دي الله تعالی شفا ورکړي که څوک قرضداران دي خدای قرضونه اخلاص کړي څوک په پریشانو ټینشنونو کې مبتلا دي الله هغه پریشانۍ ټینشنونه ور په خوشحالو بدل کړي د چا په کور کې بیماران دي ته ول شفا ورکړي څوک بې روزګار دي خدای ته ول حلال روزګار ورکړي که څوک ملازمت نشته خدای ته ول خزینه کې خو پوسټونه او نوکرۍ ورکړي د چا مال کې برکت نشته ته ول مال کې برکت پیدا کړي د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدلې کړي زموږ د دې ملک او د دې وطن حفاظت وکړي په دې ملک کې مو د قرآن او د سنت نظام راولي د دین حفاظت هم وکړي خدای ته زموږ نه راضي شي د حضور پاک په نقش قدم هم روان کړي د هغې نه مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي موږ ټول د بیت الله حج له بوتلی کړي د مدینې منورې د نبي اسلام د روضې سلام له بوتلی کړي او کور کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي چې څومره بې اولاده دي خدای نارینه اولاد وله ورکړي د ښځې د خاوندانو که د چا منځ کې روانې دي ته وله پر هغو بدلې کړي او ته مخیر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دین حاجت دعا غواړي الله دې وله پوره کړي د والد صاحب بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي
دې کور کې به اتفاقي د الله دې ولا پکې اتفاق پیدا کړي او کافرانو سره کرسمس وغیره کې دې کې شریکېږي مه د هغوی دا د هغوی یو ګنده رسم دی دې رسم نه ځان ساتئ امام چې د سار جمع کوي سنت والا دویم صف کې یا دریم لرې به کوي امام په جمع ولاړ ته سنت کې داسې ځای کې به کوي چې کم از کم د امام اواز نه اوري امام دلته ولاړ دی نو بار سنت کوه جنازه چې سړی کې سپلو سره یا چپل سره جنازه کېږي بالکل کېږي خو چې پاک وي چې پاک وي نو سپلو کې منځ هم کېږي او خو ښه دا عادات داسې نه دي ښه دا ده چې سپلې وباسې په ځمکه ودرېږي که ځمکه څه ګنده وي یا څه خبرې سپلو د پاسه پکې ده السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو واورېدل د غزوه حنین واقعه سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله